د پاکستان خلکو لپاره ډېر بد خبر. ګوګل، فیسبوک او ټویټر پاکستان کې د خپل خدمتونو بندولو خبرداری ورکړی. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سره لایک کړئ. تېره میاشت پاکستان کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو په اړه د نوې پالیسۍ له مخې ویل شوي وو چې دغه شرکتونه به تر ټاکلې مودې پاکستان کې خپل د معلومات دفترونه پرانیزي. د پاکستان د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت د ټولنیزو رسنیو لپاره نوي اصول غوره کړي وو چې له مخې به یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک او ډیلی موشن سربیره ځینې نور شرکتونه د یو کال په موده کې پاکستان کې راجستر کیږي. خو اوس په دې اړه د اسیا انټرنیټ اطلاع ډلې AIC د پاکستان ټولنیزو رسنیو د نوي قانون پلي کول ستونزمن بللي او په دې اړه پاکستان کې د یادو شرکتونو خدمتونو بندولو خبرداری ورکړی دی. یادې ډلې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ته په یو استول شوي خط کې ویلي چې له دغه قانون څخه به د عامو کارکوونکو سربېره سوداګرو هم اغېزمن شي. دغه راز به د فیسبوک او ټویټر خدمتونو بندولو سره د پاکستان 80 میلیونه کارکوونکي اغېزمن شي. د پاکستان لومړی وزیر د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت ته لارښوونه کړې چې د اسیا انټرنیټ اطلاع ډلې د خبرداري سره سم دی په خپلو اصولو او نوي قانونو غور وکړل شي او د اوسمهال لپاره د یاد قوانینو پلي کول ودروي. د دې وړاندې پاکستان ټولو شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې د یو کال په موده کې د پاکستان خپل د معلوماتو لپاره دفتر پرانیزي. که پر نوي قانون عمل ونه کړي دوی به 50 میلیونه پاکستاني روپۍ جریمه شي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله او که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړئ، چینل ته ضروري سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ.